سلامونه قدرمنو لیدونکو، تیمورشاه کمال یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پیاوړي لیکوال، شاعر او کتاب نوې خپرونه پیل کړې ده او تاسو ته به معلومه وي چې زموږ نورې خپرونې هم تاسو وکتلې. د بېلابېلو شعراو کلامونه او کتابونه مو تاسو ته معرفي کړل. پیاوړي لیکوال هڅه کوي چې د خپلو ادبي اتلانو د سویلي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا چې کم ځوان کول دی او د پښتو ادب او پښتو ژبې لپاره کار کوي، خدمت کوي، مورنۍ ژبې ته چوپړ وهي، د هغو خلکو، د هغو لیکوالو، د هغو شاعرانو حوصله افزایي وکړي، هغوی ته ډاډ ورکړي، هغوی په خپل کتابونو او شاعرۍ باندې مطمئنه کړي. نو په همدغه سلسله کې پیاوړي لیکوال لکه موږ په وړاندې خپرونو کې هم ویلي وو چې په چاپي رسنیو کې موږ پر دې ټولو کتابو باندې بېلابېلې تبصرې کړي دي او په چاپي رسنیو کې د پیاوړي لیکوال سره په ارشیف کې هغه ټول مواد موجود دي. نو یا 10 کاله یا 8 کاله یا 12 کاله پس موږ بیا وغوښت چې کم شاعران یا کم کتابونه د خلکو هیر دي یا نوی کول د هغه سره نه دی متعارفه سوی، نو موږ یو ځل بیا دا سلسله پیل کړله او غواړو چې د سویلي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا هغه لیکوال او شاعران چا چې تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي وي او پیاوړي لیکوال ته یې ډالۍ کړي وي، د هغو کتابو له تاسو سره تعارفي خپرونې تاسو ته وړاندې کو او د هغوی کتابونه تاسو ته وړاندې کو، د هغوی زیار، د هغوی خدمت تاسو ته وړاندې کو، هغوی چې په ادب کې په پښتو ژبې ته کوم خدمتونه کړي دي هغه خدمتونه یې را برسېره کو او په تاسو یې وپېژنو. کم خلک چې هغه شاعران او لیکوال نه پېژني، نو هغو خلکو ته زموږ دا خواهش دی چې هغه شاعران معرفي کو، کوم شاعران چې زموږ نوی کول نه پېژني. زموږ د نن د خپرونې شاعر او کتاب کې زموږ د نن ډېر قدرمن د سویلي پښتونخوا وتلې څهره، د پښتو ژبې خدمتګار چې زشته ډېرې مقالې، زشته ډېر کتابونه یې پر فولکلور باندې هم لیکلي، پر کاکړۍ او پرانګۍ باندې هم لیکلي، نثري کتابونه خو یې بې شمېره دي، خو په ژوند کې تر ټولو لومړۍ شعري ټولګه دیوالونه ویښ دي موږ ته ډالۍ کړې ده او د پښتو ژبو مینوالو ته یې دغه کتاب په ټوله ژوند کې د خپلې شاعرۍ هغه کلامونه را چڼلي دي، را یوځای کړي دي او په دې کتاب کې یې موږ ته وړاندې کړي دي. تر ټولو لومړی زه له تاسو سره د قدرمن سید خیر محمد عارف صاحب د کتاب پیژندګلو کومه چې د کتاب نوم دی دیوالونه ویښ دي. مصنف سید خیر محمد عارف، چاپکال 2012، خورونکی پښتو ادبي ملګري بورۍ یا لورلایي، چاپ شمیر 1500، کمپوزر حافظ رحمت نیازی صاحب او ټایټل عبدالرشید اقمل صاحب، چاپ ځای یونایټډ پریس کوټه. د کتاب د ترلاسه کولو درکونه دي پښتو ادبي ملګري لورلایي، صحاب کتابتون، کاسی روډ، کوټه. په دغه کتاب کې سید خیر محمد عارف صاحب خوندور کلامونه را یوځای کړي دي او په دې کې موږ ته هغه څه وړاندې کړي دي چې نوی کول ډېر زیات سبق ځنې اخیستلی شي. قدرمن سید خیر محمد عارف صاحب په لومړۍ خبرو کې
خپله ابتدایه داسې کوي دی وایي لکه څنګه چې دا یو دود ګرځېدلی دی چې یو لیکونکی به د خپلې لیکنې په باره کې څه ناڅه خامخا لیکي د همدغه دود په اړه دا دی زه هم د ځان په حواله یو څو کرښې لیکل غواړم لومړی دا چې زه له ډېره وخته لګیا یم څه لیکم زما اول غزل د کوټې د ظفرالاسلام په رساله یا مجله کې د اکتوبر پر 1961 کې چاپ سوې ده د دې څخه به تاسو اندازه ولګوئ چې سید خیر محمد عارف صاحب د کومه وخته شاعري کوي او د کومه وخته د ادب سره منسلک دی چې په 1961 کې د لومړۍ غزل چاپ سوې وه او په دغه ګڼه کې له هغه راهیسې دا دی تر ننه پورې لګیا یم څه ناڅه په نثر او نظم کې لیکم ما د خپل فني کدوکامت په باره کې نه خو څه دعوه کړې ده او نه څه دعوه لرم نه مې کله د ځان تشهیر خوښ کړی دی او نه مې د بې ارزښته شهرت تمنا کړې ده ښه ده که بده خو ما یو لیونۍ جذبه دې ته اڅولی یم چې وګرانې پښتو ته یوه جمله ورسپارل هم د پښتو ژبې یو لوی خدمت ګڼم نو خیر محمد عارف صاحب په آخري کې فرمایي چې آل دا چې ښه شاعري او ښه ادب هیڅکله هم سرحدونه نه قبلوي بلکې د حالاتو مطابق د هر چا پر حال منطبق کېدای شي او د هر چا د پاره په هر زمانه کې د قبولیت وړ هم وي په آخر کې دا ضروری ګڼم چې ما دلته په دغه مجموعه کې زاړه او نوي غزلونه او نظمونه ګډ وډ راوړي دي او دا هم چې دا خبره به مې تر مرګه ارمان وي چې د خدای بخښلي سید ګور صاحب په وار وار د ویلو باوجود هم زه د دې جوګه نسوم چې خپل دا نیمګړی زیار ورښکاره کړم او هغه د ورورګروۍ رایه راکړي بس دا د قسمت پیښې دي چې نن دی په دې دنیا کې نسته او زه د کتاب د چاپولو په تابیا یم دلته یو ځل بیا د هغو ټولو ملګرو او خواخوږو شکریا ادا کوم چې په ډېر ویلو یې زه دې مجموعې وچاپولو ته وهڅولم او د دغو ټولو ملګرو لپاره نیکمرغه ژوند غواړم خیر محمد عارف صاحب لکه څنګه چې ما وړاندې وویل ملګرو له ډېرې زمانې د 80 کالو څخه د پښتو چوپړ وهي تاسو به په بېلابېلو کتابونو کې د نوو ځوانانو پر کلامو باندې پر مجموعو باندې د عارف صاحب سریزي او بېلابېلو سیمینارو کې علمي مقالې لوستې وي خدای نثر زیات لیکي او نظم کم لیکي ځکه یې په 80 کاله کې دا لومړۍ مجموعه ادب ته معرفي کړله او موږ ته یې وسپارله د قدرمن عارف صاحب تاسو به وایاست چې د عارف صاحب د کلام بیلګې یا نمونه به څنګه وي نو دی په خپل کلام کې داسې وایي نه ستاسو په خوله کوو او نه ستاسو رواج کوو نه ستاسو په خوله کوو او نه ستاسو رواج کوو موږ د خپلې لارې تعین په خپل مزاج کوو هر څوک چې څه راکړي بس هغه په خوله کې اچوو هر څوک چې څه راکړي بس هغه په خوله کې اچوو دا معلومه نه ده چې پر کوم طبیب علاج کوو او ستاسو ناروا خپلوي مې خواله ژونده بده کړه ستاسو ناروا خپلوي مې خواله ژونده بده کړه کله کله ښه یو
کله کله احتجاج کوو ستاسو ناروا خپلوي می خوا له ژونده بده کړه کله کله ښه یو کله کله احتجاج کوو دا د ملنګۍ څیرو جامو ته مو بد مه وایاست دا د ملنګۍ څیرو جامو ته مو بد مه وایاست موږ که ښکاره هر څه یو خو پټ پر زړونو راج دومره باندې پوه وای چې د کوم جرم سزا ده د خدای په خپل کور کې د پردیو احتیاج کوو نو قدرمنو لیدونکو د عارف صاحب خوندور کلامونه دي او دغه کتاب چې تاسو د لوستلو دپاره واخلئ نو تاسو به پر دې کتاب باندې د پښتو ژبې سره مینه نوره هم زیاته سي د کتاب سره به مو مینه نوره هم زیاته سي او دی په یو بل کلام کې وایي راټکوله چې سوکه سوکه هوا دروازه راټکوله چې سوکه سوکه هوا دروازه ما زغرد زغرد خلاصه کړه ستا په سودا دروازه راټکوله چې سوکه سوکه هوا دروازه ما زغرد زغرد خلاصه کړه ستا په سودا دروازه شاید زما د ارماني ځوانۍ منظر پکښې وي ګورم د سترګو نیمه بنده نیمه وا دروازه او ته به ولاړه منتظره دروازه غوندې وې ته به ولاړه منتظره دروازه غوندې وې زه څه خبر وم او ډره وه له ما دروازه کورونه بار دي ورونه پوري او کلپان پرې ټال دي خواره نصیبه ټکوي به بیا د چا دروازه عارفه ژوند خو له یوه پړاوه بل ته رسي خلاصوي نن په تدبیر خلک د سبا دروازه قدرمنو لیدونکو دیوالونه ویش دي د عارف صاحب سید خیر محمد عارف صاحب شعري ټولګه ده او نن موږ ورباندې تعارفي خپرونه کوو پکار ده چې دا ټولګه ترلاسه کوي او د دې خوندورو اشعارو څخه خوند واخلئ قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پیاوړي لیکوال شاعر او کتاب خپرونه ده نو په دغه خپرونه کې موږ نن د سید خیر محمد عارف صاحب دیوالونه ویش دي کتاب متعارفه کول تاسو سره لکه څنګه چې مو درته وویل چې خیر محمد عارف صاحب د پښین د کلي فیض آباد اوسېدونکی دی او په لورلایي کې یې زښته زیاته موده تېره کړې ده خو دا مهال په کوټه کې میشت دی او د پښتو ادب ته زښته زیات خدمت کوي نو د ده دغه شعري زیار چې پښتو ادب ته یې ډالۍ کړی دی له تاسو څخه هم هیله کوو چې د دې کتاب سره علاقه پیدا کړي دا ترلاسه کړي او په دې کتاب کې چې کوم غزلونه او نظمونه دي دا ولولئ او په پښتو ژبه او د پښتو په خدمت کې برخه واخلئ نو ډاکټر صاحب سید خیر محمد عارف صاحب په خپل یو بله غزل کې وایي د ښار کوڅې او بازارونه دي صحیح سلامت د ښار کوڅې او بازارونه دي صحیح سلامت وینې تویېږي خو سرونه دي صحیح سلامت د ښار کوڅې او بازارونه دي صحیح سلامت وینې تویېږي خو سرونه دي صحیح سلامت او دا ارتقا د کماتم وکړم د دغې ورځې دا ارتقا د کماتم وکړم د دغې ورځې انسانان وژني خو کورونه دي صحیح سلامت او زه د کوربه پر نیت شک نه کوم دا ری وهمه زه د کوربه پر نیت شک نه کوم دا ری وهمه وایي غلا سوې ده او ورونه دي صحیح سلامت او نه چاته وایي نه د چا د راتلو حال درکوي نه چاته وایي نه د چا د راتلو حال درکوي راغلی تیر سو او دشتونه دي صحیح سلامت زیاته به لوی کوروله نظم لوی غروله به ځم
زیاته بلوی کورو له نظم لوی غرو له بزم کورونه دړي وړي غرونه دي صحیح سلامت نو قدرمنو لیدونکو د عارف صاحب پخه او خوندوره شاعري ده تاسو خوند ترې واخلئ لکه دی چې په یو بل غزل کې وایي ما دې اوس له ځانه څه منځلي لاس ما دې اوس له ځانه څه منځلي لاس چا دی گزار کړی په تړلي لاس ما دې اوس له ځانه څه منځلي لاس چا دی گزار کړی په تړلي لاس ما د عقیدت غوندې شل سوي دي زما د عقیدت غوندې شل سوي دي لوړ په دعا نسو خوف وهلي لاس او هلته پر منبر د امامت ولاړ ډاکټر صاحب دا شعر په غور وایه هلته پر منبر د امامت ولاړ دلته دې په وینو دې لړلي لاس او ډېره مننه هلته پر منبر د امامت ولاړ دلته دې په وینو دې لړلي لاس وخت په دایره کې ایثار کړی یم وخت په دایره کې ایثار کړی یم ځکه مې له ژونده دې ختلي لاس او لاره د وصال په احترام کې ده لاره د وصال په احترام کې ده مژده پر قرآن باندې ناولي لاس قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل د عارف صاحب پخه د تخیل ډکه د استعارو او تشبیهاتو ډکه شاعري ده پکار ده چې دا شاعري ولولئ او د ده د شاعرۍ اندازه د دې غزل څخه وکئ چې ده په 24 سیلابه کې لیکلې ده او دغه کلام تر اوسه پورې په ډیرو شاعرانو کې ډیرو کمو خلکو به داسې کوشش کړی وي دا 24 سیلابیزه غزل ده چې دی وایي لکه لاره ستا په پښو کې لکه وشکه په لیمو لکه لاره ستا په پښو کې لکه وشکه په لیمو کې لکه وچ شاخ سر رسم لکه مینه یم په زړو کې لکه ستوري په تیارو کې چې ښکاره سم اواره سم لکه وچ شاخ سر هرسم غږ مې نه رسي و تا ته ولوېدم و داسې څا ته ووایم څه و دنیا ته غږ مې نه رسي و تا ته ولوېدم و داسې څا ته ووایم څه و دنیا ته فکر وړی یم و ځان ته چې د جسم و زندان ته زه رڼا سم که تیاره سم لکه وچ شاخ سر ارسم چې ښکاره سم اواره سم او اول ستا د غاړې هار وم ستا تر هرې ادا جار وم لکه وشکه ستا په څار وم د سهار په شبنم یاره په لږ ژوند کې سر دوباره لکه ګل ګریوان پارسم لکه وچ شاخ سر هرسم چې ښکاره سم اواره سم او ستا بیلتون می تر وس تیر سی د ژوند غم پر عارف ډیر سی لږ ساعت می ارڅیر سی لکه لمر چې راښکاره سي ته زما په ننداره سي زه دې تا په ننداره سم لکه وچ شاخ سر هرسم چې ښکاره سم اواره سم دا ملګرو 24 سیلابه غزل ده چې عارف صاحب خپله طبع ازمایي ورباندې کړې ده او ډېره خوندوره یې لیکلې ده او په بل غزل کې بیا وایي چې ځان مې سپارلی و دوژخ ته د ژوند ځان مې سپارلی و دوژخ ته د ژوند پو په مفهوم سومه ناوخته د ژوند ځان مې سپارلی و دوژخ ته د ژوند پو په مفهوم سومه ناوخته د ژوند خاونده نه پوهېږم کوم مقام دی
خاونده نه پوهېږم کوم مقام دی کړي مې په اور پرورش درخته د ژوند نصیبه ښه سوې چې ته هم ویده سوې ګلان ومړاوي لا د وخته د ژوند او نه غم سهلی سم نه حال ویلی نه غم سهلی سم نه حال ویلی که منې زما په بخت سوې سخته ژونده او اجله کړه عارف د ځان ملګری اجله کړه عارف د ځان ملګری قافلې درومي وخت بې وخته د ژوند نو دغه د عارف صاحب کلام دی چې ملګرو تاسو واورېدئ او د عارف صاحب په شاعري کې خوندور تخیل خوندور استعارات او خوندور تشبیهات دي تاسو هم دغه کتاب ترلاسه کړئ او تاسو د عارف صاحب پر دغه شاعري باندې خوند واخلئ او دی وایي چې د غرض د پاره بله دنیا وغوښته ما له خپله ځانه څخه ځان له دعا وغوښته او چرته چې ستاسو د تهذیب نندارې وکړلې چرته چې ستاسو د تهذیب نندارې وکړلې هلته پښتنو سترګو له خدایه حیا وغوښته او نه منل له شو څخه اوس دا بده ورپېښه سوه نه منل له شو څخه اوس دا بده ورپېښه سوه زړه د خواخوږۍ ونډه په خپله رضا وغوښته او تا هغه مړجوان دی ډېوه هم راڅخه پو کړله تا هغه مړجوان دی ډېوه هم راڅخه پو کړله ما خو تر ځان هم له مخه تا له رڼا وغوښته او بیا کومو لاسونو د سکون تالاب ته تس کړلې بیا کومو لاسونو د سکون تالاب ته تس کړلې و د اوبو کاڼې داهره دې له چا وغوښته نو قدرمنو لیدونکو د عارف صاحب کلامونه مو تاسو ته وار په وار وړاندې کړل خو ښه به دا وي چې تاسو د عارف صاحب کتاب ترلاسه کوئ او د ده شاعري په خپله ولولئ نو به ورباندې نور خوندونه هم واخلئ په واک پوهېږو واک لازم د ژوند دپاره بولو په واک پوهېږو واک لازم د ژوند لپاره بولو په دغه وجه ځان تر هر سړي حقداره بولو په واک پوهېږو واک لازم د ژوند لپاره بولو په دغه وجه ځان تر هر سړي حقداره بولو موږ ښه خبر یو چې دا پیښي دي له تا راپېښي بدبختي دا ده ځان بې لارې تابع پر لاره بولو تر دا به څو ستم پر ځان باندې خاونده کوو چې هر سورلاسې فرشته د مرګ له ډاره بولو او د خاورې مینه ادا نه سوله په خاورې بدن د خاورې مینه ادا نه سوله په خاورې بدن ځان به تر جار کړو خو بیا هم ځان قرضداره بولو او د یوې درختې پر شاخ باندې پاڼه پاته نه سوه د یوې درختې پر شاخ باندې پاڼه پاته نه سوه او تا به په کوم سبب آباد د غم بازاره بولو او له کومې ورځې چې تصویر غوندې بې حسه سولې له کومې ورځې چې تصویر غوندې بې حسه سولې که ازار نه یې له ټولنې دې بېزاره بولو قدرمنو لیدونکو د سید خیر محمد عارف صاحب د همدې غزل سره دا خپرونه پای ته رسوو او له تاسو څخه یو وار بیا خواست کوو د سید خیر محمد عارف صاحب دغه شعري ټولګه دیوالونه ویش دي دا ترلاسه کوي او د دې شاعري څخه خوند واخلئ پیاوړي لیکوال همدغه وظیفه وه چې د سید خیر محمد عارف صاحب کتاب تاسو ته معرفي کړي د ده د کلام نمونې مو تاسو ته وړاندې کړې او هیلهمند یو چې تاسو به دغه کتاب لاس ته راوړئ او پر دغه شاعري به خوند واخلئ قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شاعر او کتاب کې سید خیر محمد عارف صاحب دیوالونه ویش دي کتاب ټاکل سوی و
او پر دې باندې موږ تاسو ته خپرونه وړاندې کړله. زموږ دغه خپرونه به کتاب او شاعر ان شاء الله هر اتوار و تاسو ته خپریږي او په هر اتوار به شاعر او کتاب تاسو ګورئ او اورئ به. نو ډیره مننه، ضروري اورئ، مخته یې شیروئ. دا به ستاسو د موږ سره په پښتو ادب او پښتو ژبه کې د خدمت لویه مرسته وي. یو جان مننه.